ويحرمون دماءهم في السر او خپلو کې چې ناس دي سره وي چې وینه تویول حرام دي ويستبيحونها في العلانيه چې جنگ راشي به وجني ويجوزون مناكحتهم د اهل سنت سره نکاح روا غني اغا زارقه دام روانه غني. دویم قول علامه قرطبی دا ذکر کوي چې اباضیه داو چې من اخذ بقولنا فهو مؤمن ومن اعرض عنه فهو منافق. دا زارقه نن سبا چې دي دا د مسقط د عمان قاضي القضات اباضی دي او غل تر جامع مسجد امامان ټول اباضی راځي ټول دا معروف ډله دا اباضیان التا چې نو ولاړم مسقط ته نو اخل کو ماته وی دلته خلق دی اباضیان ورته وي اباضیان مازین ته دا راغی میدا به بازینی بازین عبد الله بن باز کنه میدا بدی تمس به یو قابوس دا وی بادشاہ دی دا وسنه 23 کال شپږ کال کېږي بادشاہ خپل پلار وجلې در پزیناس او خپل ځامن چې دین او هغه ټول چې څنګه ظلمې شي بس هغه برتانی ته ولېږي به په باندې د رسمي طریقې باندې د مسقط ویزه په بند کی ودا به ما وجني نو ځامن دلته نه پریږدي ټول په لندن کې اباضی دی دا ډېر سخت نالته غټ مساجد جوړي هغه ته مسجد قابوس وای داسې مسجد یو تاریخي چې پارا خاریه کې یو جوړ کړي چې عربو کې یو خو مسجد نبوي دی یا حرم دی دا جدا دي خو نور په عربو کې یا په بل ملک داسې مساجد چانه دي جوړ کړي لکه قابوس چې جوړ کړي په لکاو کروڑو روپۍ په یو مسجد خرچه کوي کم سے کم 15 جریبه 10 جریبه کې دا مسجد جوړي تقریبا 10 جریبه هغه ته د گاډو د سیاحت ګلکاری وی چې خلک راځي ناس ته کوي سګي نو هغه تلاړه منوي کې به مکتبم وی او 15 پورې علما او خادمین د دې ته تنخواه ور کوي نو یو مکتبه مې کولاو کړ ګورم چلتا دوجل د غټ کتابو تاریخ الاباضیه چا مې راواخسته شروع شوم نو بیا راته پته ولګېده چې دا بازیان نه دي اباضیان دي هغه عوام زمونږ ماجر خو نه پوهېږي که نه هلته چې کوم پراته افغانان یا نور هغوی به ماته دلته بازیان ورته وایي دوی پسې مونځ کېږي که نه کېږي بیا چې ما تحقیق وکړ نو دا اباضیان و بازیان نه او دا خپل تاریخ یې ټول راخستی چې دې کې علما تېر شوي محدثین تېر شوي باقاعده د هغوی تاریخونه د دې عمراو چې جنګونه کړي دي هغه د حضرت علي صاحب د زمانې نه تر اوسه پورې مستقل تاریخ پکې بیا مې یو رساله پیدا کړه په عربو کې چې په هغه عبدالله بن باز د مسقط په قاضي القضات چې اباضي دی د کفر باندې لیکلې ده چې دا کافر دي هغه یو غټه رساله یې پې لیکلې چې اباضیان خوارج دي او کافر دي خو نسبتا د سعودي خوارج او وهابیانو ته دا بې ګزاره حال دی ما دی مولیدل هغوی مې مولیدل دا متدین دي د هغوی په نسبت شیخان دي نوافل کوي د ماښام نه بعد مازدیګر پسې ناست دي تسبیحات وایي داسې دي لکه د وهابیانو صوفیه چې لکه وهابیانو کې چې بزرګان یې صوفیه نور وهابیان دي خو سخت شیخان دي سخت شیخان تر ډیر وخت چې ما ته پته نه و ما ورباندې د صوفیانو ګمان راته مې دا کومه سلسله کې داخل دي لکه چې بس هر مانځه نه بعد ډېره طولاني اذکار وایي اوراد وایي دا بازیه شو. دریم جماعت ثعلبیه هغوی وایي ان الله عز وجل لم یقضي ولم یقدر نه یې څه فیصلې کړي نه یې تقدیر جوړ کړی. سلورم الخازمیہ تفسیر فی الدین والجل 55 صفحه کې لیکي فمنهم الخازمیہ هم الاکثرون دا ډېر زیات دای موافقت د سنت لري فی القدر والاستطاعه والمشیئه فیقولون لا خالق الا الله ولا يكون الا ما يريد والاستطاعه مع الفعل دا منی قول په تکفیر د قدر یوم کوي بهذه المسائل التي ذکرناها لیکن فساد په خازمیه کې دا دی چې یکفرون عثمان وعلیا والحکمین او وایي چې لا ندري ما الایمان والخلق كلهم معذورون خلق معذور دي. پنځم الخلفیه الفرق بين الفرق والجل 15 صفحه کې دوی تسمیه راغلي هم الذين قاتلوا حمزه ابن اکرک الخارجي
دا خلفی هغه چې مخکې تاسو ته مو د هرات په علاقه باندې جنگ وکړ او 10,000 کسان پکې مړه شو. دا خلفی و. زما فکر دی لکه چې دا خلفیه چې دي دا خلفیان دا دته اوس سلفیه وایي. دا نوم یې ورته داسې الټه که بلکل ځکه رستو بعضې رایو کې شریک دي سره. قاتلوا حمزه بن اکرک الخارجی فی ارض کرمان. دا اتباع د خلف یو سړی و الذي قاتل حمزه الخارجی والخلف لا يرون القتال الا مع امام منهم. وای جنگ بسره د امام کیږي. وقد كفوا ايديهم من القتال. جنگونه بند کړي وو لفقدهم ما يصل الامامه. وی څوک سړی نشته چې د امامت قابل شي. جنگ دا غره اعلان دی وشي. ذهاب کړي خلف یو قول دا زارق لر فی شین واحد وهو دعواهم ان اطفال مخالفیهم فی النار. ازار قوم وی چې دا مشران خو جهنميان دي. خدا واړه ماشومان د سنت هم کافر دي دام جهنميان. نو دی وی چې دا دی کې دا غي سره ازار قول ته ذهاب کړي. وزعموا بل ګمان کې چن من ترکل جهاد من ذکر و انثى کفر. تارک د جهاد کافر دی. تارک د جهاد کافر. دا غلات خوارج وسم دی عقیدې ته رسیدلي چې ډیر غټ غټ محدثین او مشایخ دی هغې ته ډیر بد نسبتونه کوي. بل شپږمه ډله الکوزیه قالوا ليس لاحد مصاحدا. یو سړی بل نشي مسه کولی لانه لا يعرف الطاهر من نجس ولا ان يؤكله حتى يتوب ويغتسل. وم الکنزیه وی جایز نه دی چې یو سړی بل تمال ورکي. وی مستحق نشتا بلکې یکنزو فی الارض زمکه کې به خزانه کی حتی یظهر اهل الحق اتم الشمراخیه. قالوا لا باس بمس النساء الجانب. پردی جنکی مسکول باک نه لري لانهن ریاحینا. دا کشمالین دی وی اگر دا خودی عوامو ته دا مذهب کروتو کنه بس ټول مذهبونه به پرېږدي دې پسې به روان شي. دلته د تارو په خوا باندې یو پیر دی هغه مردار عقیده خوره کړې ده. هغه بیا وایي د هلکانو مینه چې کوم دی دا څه باک نه کوي. دا مستحب ده وایي د هلکانو مینه. عیاذا مرید ما ته راغی. مرید راغی بیا ته ما سره شاګرد و. بیا حقانې کې حقانې نه فارغ هم شمولاش ناغه وخت کې چې سبقونه نه ویلي ابتدایي سبقونه دلته موږ سره 3 کاله وي. ناغې نه مخکې دغه پیر مرید و. هغه علاقه کې ډېر معروف دی اکبر پوری په خوا باندې. ډېر مریدان لري. خلک یې اشعار وایي. شاعر هم دی ډېر غټ. هغه ما ته وایي چې زه ډېر نږدې نه اوسه پاتې شوی یم. باقاعده هغه مونږ ته دا ویلي چې دا د هلکانو مینه چې دا د خدای دوستۍ ته پول دی چې دا ونه کړي نو دوستۍ د خدای ته تلی نه شي. دا به خامخا کوي. که دا خبره اعلان کړه نو دا بچه بازان به ټول مریدان شي. مریدان خو به ډېر شي. نهم الاخنسیہ جزء حدیثی فی حدیث ذکر الخوارج والجل یوصل دریم صفحه کې لیکي چې اخنسی اصحاب اخنس بن قیس وهم يتبرؤون من كل من لا يوافقهم ولا يسكن في بلادهم بلاد مخالفيهم. څوک چې اوسه موافق نه دی هغې نه بیزار دی او د هغې په ملک کې اوسېدل روان نه ګڼي. بلې دا عقیده ده چې لا یلحق المیت بعد موت خیر ولا شر. مړي پسې د مرګ نه وروسته نه خیر رسي نه شر. مثال ثواب منکر. لسم الحکمیه هغوی وایي من حاکم الی مخلوق فهو کافر. مخلوق ته فیصله چا ویوړه دا کافر دی. دا اوسني وهابیان او جماعت المسلمین دا د خوارجو په حکمیه کې راغلي دي. دوی باقاعده هر ځای کې د دې پرچار کوي چې مخلوق ته فیصله ورکول کفر دی. دا چې کوم ائمه مونږ حاکمان ګرځولي په فیصلو د دین کې
او تقلید ته شرک ویم بنیادی خبره دی هغه اصل د خوارجو دی چې لا حاکم الا الله، د الله نه سوا بل حاکم نشته دی، او د بل چا فیصله کول او فیصله اوریدل او منل دا کفر دی، دا شرک دی، دا د حکمې فرقه دی. یو لسم فرقه معتزله ده، دا معتزله د قدریه هم نم دي او معتزله د خوارجو نم دي، دا دو جماعت دي. قالوا اشتبه علينا امر علي ومعاويه فنحن نتبرأ من الفريقين، دواړو نه موږ بیزاره یو. پاکستان مودودیان په دې نظر باندې دي، سپکاوی هم د دواړو وایي خو دواړو پسې خبرې هم کوي، خو مطلب دواړو نه بیزاري ښکاره کوي چې دا اوله تفرقه به په امت کې دوی جوړه کړې وه. دولسمه فرقه المیمونیه، تفسیر فی الدین اول جلد 40 صفحه. ایک یوی من جملة العجاردہ فرقة يقال لهم الميمونية ولا يعدون من فرق المسلمين لأنهم يجوزون التزوج ببنات البنات، دلور دخوانا وسی سر نکار واغنی ويبيحونه وذلك خلاف ما عليه المسلمون. الفرق بين الفرق اول جلد 243 صفحه کی الفصل السادس عشر من هذا الباب في ذكر الميمونية من الخوارج وبيان خروج من فرق الإسلام. هؤلاء أتباع رجل من الخوارج الشخرية كان اسمه ميمونا وكان على مذهب العجاردة من الخوارج، وقالوا بتكفير علي وطلحة والزبير وعائشة وعثمان، وقوله بتكفير أصحاب الذنوب گناهون ولا كافر دي، وأنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد وبنات الأولاد الأخت والأخوات. خرزي وريري دا ټول وی روا ګڼل. دا دولس فرقې د خوارج وي. وانقسمت القدریه 12 فرقه، قدریه دولس فرقې دي. مخکې د دې نه چې د دې فرقې شروع کومه څه حدیث د قدریه او په ضم کې هغه ما تاسو ته راوړي چې نفرت مو سوا شي. علي بانا تاسو ته مخکې ما ترغیب د کتاب درکړ حافظ ابن بط الحنبلی علبانا عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، دينوم دي دویم جلی وصلو دریم. ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی مسخنا، زما امت کے بمسخ راشی، شادو او خنزیر بدل سخل کو نجوڑ شی، وذالک فی القدریہ والزندقیہ، دا مسخ په قدریہ فرقی کی زنادقہ. دویم حدیث دے ابن عباس سے براوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا القدر فإنه شعبة من نصرانیہ، قدریہ فرقین زانو ساتی دا یو ډله د نصرانیانو دا. دارنګ معجم کبیر باللسم جلد 13 صفحه. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث الله نبیا قط، یو پیغمبر خدای تعالی لګل دی الا فی امتی قدریه و مرجئه، مگر قدریه و مرجئه بلری، یشوشون علی امر امته، چې په دغه پیغمبر به هغه اتفاق د امت مشوش کړی وي یا په دې امت کې به داسې تشویشونه پیدا کړي. الا وان الله عز وجل عن القدریه والمرجئه على لسان 70 نبیا، خبردار خدای تعالی پالیسان دا او یاو پیغمبرانو باندې قدریه او مرجئه لعنتی کړي دي. اصول سنت ابن ابي زمنین اول جلد 219 صفحه کې اخر کې زیاتې چې اخرهم محمد صلی الله علیه وسلم. معجم اوسط دانس رضی الله عنه روایت قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صنفان من امتی لا يردان علی الحوض، دو ډلې زما امت کې ما ته به حوض ته ورود نه کوي او جنت تبم لاړ نشي، القدریه والمرجئه. معجم اوسط سلورم جلد 201 صفحه. حضرت انس براوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القدریه والمرجئه مجوس هذه الامه فإن مرضوا کدی بیماران شو فلا تعودوهم بما کرسی مکوي وإن ماتوا کمړ شو فلا تشهدوهما، جنازی منسته حاضری مکوي. سنت ابن ابي عاصم اول جلد 1 صفحه کی روایت ذکر کئی.
ابن عباس سے فرمائی صنفان من امتی علیہ السلام فی الاخرت نصیبا القدریہ والمرجعہ، چدی تپ آخرت کے صبر خنش. التفسیر فی الدین اول جلد 20 صفحہ. پدې کې د صحابه او روایت راخلی وظهر فی ایام المتاخرین من الصحابه خلاف القدریه، دوی را پیدا شو كانوا يخوضون في القدر والاستطاعت، لکه معبد جهنی غیلان دمشقی جعد بن درهم، وكان ينكر عليهم من كان قد بقي من الصحابه كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن ابي اوفا وجابر وانس وابو هريره وعقبة بن عامر الجهني واقرانه، وكانوا يوصون الى اخلافهم، دي صحابه بخبل رستو توسيتونه کول یا الله يسلم عليهم چې په دې قدر یو سلام ما چوي، ولا يعودوه من مريضو بمرکرسی مکوي، ولا يصلوا عليهم اذا ماتوا چې مرشي جنازه په مکوي. ثم ظهر بعضهم في زمان الحسن البصري بالبصره خلاف واصل بن عطاء الغزال في القدر وفي القول بمنزلة بين منزلتين، او دي موافقته كذا عمرو بن عبيد سره فيما احدث من البدعه، فطردهم الحسن البصري من مجلسه، نو معتزله شو هغه قدر یو نه وړل. د دې جماعات اول چې دي احمریه ورته وي، دا غری زعامت نفی شرط العدل من الله ان يملك عباده امورهم، خدای تعالی با العادل ثابت شي چې بندګانو ته پوره اختیار ورکی په خلق کې، پوره مالکانی کی. دویم تینا سنویہ دا هي التي زعمت الخير من الله والشر من الشيطان. تفسیر فی الدین اول جلد 90 صفحہ. ان المجوس والسنویہ قالوا بخالقین خالقین اثنین، سنویہ فرقه د دو خالقانو قائلو، یو وای د خیر بل د شر، نو شر شیطان ته منسوبو. دریم ته معتزله دا هم الذين قالوا بخلق القرآن وجحدوا صفات الربوبیہ. سلورم کے ثانیہ تفسیر فی الدین اول جلد 10 صفحہ. عمل کے ثانیہ فهم اتباع مختار بن ابی عبید الثقفی، دا غو چې بیا د پیغمبري دعوه کړیو. مختار الثقفی دا په زمانه د مصعب بن الزبیر رضی الله عنه کې چې کله په عراق باندې گورنرو د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ورور، او دی وخت کې عبد الملک بن مروان چې کله معاویه رضی الله عنه د بنو امیہ وفات شو، زوی یزید د ځان نه اعلان وکړ. هغه لږ وخت د پاره چې کله هغه مړ شو، بیا مروان اعلان چې هغه مړ شو، عبد الملک بن مروان شو. بیا دا غینه بعد دا غزامن رالل، د مروان دو زامنو چې یو عبدالعزیز بل عبدالملک، د عبدالعزیز زوی چې عمر بن عبدالعزیز، هغه ته بیا شپږم عمر رتبه کې بنو امیہ کې خلافت ورسېده، امارت. نو هغه یو پکې بیا عادل راغلی دی. معاویه رضی الله عنه نه دی خواته لس عمرا د دوی راغلی دي، ټول ظلم دي، یو د بل نه باندې دي، سوا د عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ رحمت الله علیه چې هغه ټول امت په عدالت باندې پیژني او ثانی عمر لقب ورکړي. نو دی بنی امیہ بیا ډیر ظلمونه کړی دي. د دې د ظلم عظیمه انتها دا و چې په ټولو منابرو د مسلمانانو باندې د جمعې په دویمه خطبه په اهل بیت حضرت علی رضی الله عنه ته سبع کنزل کېدل. دا په هر امام لازمو چې چا به دا نه کول، هغه امام علاله بیا بې وجه وی ته د دوی مرګرې زموږ مخالف. خو دومره وه چې بنو عباس اهل بیت چې وو نو دی وژل نه، خو محبوس کړي وو. د دې وجنې به چې چېرته واده شو، دوی به نظر لاندې ساتله، هغه به ډېره محبوسه ساتله چې دا چېرته بچي دغه نه شي، بیا تحریک جوړ نه کړي، ډېر زیاته پابندۍ کې به یې ساتله. بیا دی کې ولید بن عبدالملک راغی، سلیمان بن عبدالملک راغی، دا سلسله روانه. بیا عمر بن عبدالعزیز راغی، آخری د بنو امیہ نه بیا مروان حمار راغی. مروان حمار دا ډېر خرو او ډېر ظالم. د هغې پسې بیا د بنو عباسونه یو کس د اهل بیتونه کشر سړی ولک او ډېر بدماش او ډېر ظالم و. هغه راپاڅېده،
بس د دوی په خلاف پاڅونو کو. خلک هم د بنو امیه نه ډېر تنګ شوي وو، داسې تنګ شوي وو چې اوس یو څوک پورته شي چې موږ زه ودرېږو، نو هغه د بنو عباسو نه و، د اهل بیت و هغه طرف نه ساداتو نه. بس چې پاسېده خلک پسې قیام یې وکړ، یو دم د بنو امیه دوره یې ختمه کړه، بنو عباس پرې راله. چې راله نو دغه اولین بادشاه د بنو عباسو اعلان وکړ چې د بنو امیه ځوانان او هلکان خو مړه کوي، ښځې وینځې کوي، ولو که په 2 ورځو ماشوم پروني کې هغه ملال کوي. همداسې یې وکړه ورسره چې د بنو امیه د 2 ورځو ماشوم یې ژوندی پرې نه ښودل. بس نر هغه د بنو امیه کورنۍ نه و چې هغه دا ملکونه پرېښودل او چې ته لاړل، او یا انکار وکړه چې زه بنو امیه نه یم، پټو ځایونو کې واوسېدل. نو سخت مرګ ورکې بیا بنو عباس وکړه. بیا دا بنو عباس ته د پاسه 300 کاله که څه کم 300 کاله دوی چلیدلی دي. دا مختار ثقفي خبره مې کوله. نو مختار بن ابي عبید ثقفي چې دا هغه وخت کې راووته چې کله عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په حرمینو باندې خلافت امارت اعلان کړی او عراق او خراسان په افغانستان باندې محلب بن ابي صفرا چې د خوارجو مقابله کې لوی مجاهد تیر شوی دی، دم چې د عبدالله بن زبیر سره بیعت کړی او مصر هم د عبدالله بن زبیر سره بیعت کړی، یمن خلک هم دغه په بیعت کې وو. زیات بیعتونه چې و دا د عبدالله بن زبیر سره. عبدالملک بن مروان سره صرف شام او دویمه رتبه کې په شام باندې څه زبردستي وکړه او هغې نه په زوره باندې بیعتونه واخیستل. عراق هم د عبدالله بن زبیر سره، په دې باندې د عبدالله بن زبیر مصعب بن عمر بن زبیر رضی الله عنه ډېر حسین جمیل انسان هغه پکې والی و. نبی عبدالله بن زبیر لا دلته و چې مختار ثقفي پیدا شو. دا مختار ثقفي چې و دا اول نه مهدیت دعوه وکړه او پسې بیا د نبوت دعوه وکړه. بیا مصعب بن زبیر دی په یو جنگ کې ونیو، پانسي که مړی که مختار ثقفي. مختار بن ابي عبید ثقفي چې دی دا متنبي دی د امت کې، د نبوت دعوه یې کړې. نو دا هغې ته اشاره کوي. اما الکیسانیه فهم اتباع مختار بن ابي عبید الثقفي الذي كان قام يطلب ثأر الحسين بن علي بن ابي طالب. اول پاسونه دې د پاره کړو چې حضرت حسین قطع دم بدل دی واخستل شي. هم الذين قالوا ندري هذه الافعال من الله ومن العباد ولا نعلم يصاب الناس بعد يعاقبون. مونږ ته ثبت نشته چې خدای تعالی به سماوي. پنځمه ډله د قدریه او شیطانیه الفرق فرق بین الفرق اول جلد 55 صفحه کې راغلي. هؤلاء اتباع محمد بن نعمان الرافضي الملقب بشیطان. دوی مشر په شیطان ملقب لقب شیطان. نو بس بیا د تبع شیطانیه وي. دی وی چې ان الله تعالی لم يخلق الشیطان. خدای تعالی هر څه پیدا کړی خو شیطان نه دی پیدا کړی، هغه خپل پیدا شوی. شپږم الشریکیه ایو ان سیئات كلها مقدره الا الكفر. د دې تقدیر مخکې نه وشوی. وم الوهمیه وليس الافعال لافعال الخلق وكلامهم ذات ولا للحسنه والسيئه ذات. دا منکر د ټول د اعمالو نه دي، دا څه ذات نه لري، څه شی تلل کېږي. اتم الزبریه قالوا كل كتاب نزل من عند الله فالعمل به حق ناسخا كان ومنسوخا. يهوديت نصرانيت تورات انجيل باندې عمل وای جایز غنو. نهم المسعديه زعموا ان من عصى ثم تاب لم تقبل توبته. دا عاصي توبه نه قبليږي. لسم الناكسيه زعموا ان من نكس بيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اسم عليه. بیا جامات کس ګناه نه لري. یولسم القاسطيه تبعوا ابراهيم بن نظام في قوله من زعم ان الله شيء فهو كافر. ابراهيم بن نظام تابعدار اتبعوا انه دا چې کوم دی کچا ویل چې خدای تعالی شی دی نو کافر کیږي. دولسم الصلتیه تفسیر فی الدین والجلد شپږشتمه صفحه کې لیکي چې صلتیه اتباع سلط بن عثمان وقيل سلط بن ابي السلط وهؤلاء يقولون ان نوالي كل من كان على مذهبنا. زمونږ د مذهب موافق موالات ور سره کوو
ولکننا نتبرأ عن اطفالهم الى ان يبلغوا، او دا ماشومانی چې دي هغوی نه مونږ بیزار یو تر څو چې بالغان شي نعرض علیهم الاسلام فیقبلوه یریدون به عرض مذهبهم، یعنی مونږ تخپل مذهب پیش کوو که ماشومان او بلوغ نه بعد قبول کو خو بیا موالات ورسره کوو، یعنی ترک موالات دی. وانقسمت الجهمیه 12 فرقه، جهمیم 12 فرقې دي. اول تنه معطله ایوای زعموا ان كل ما يقال وهم الانسان فهو مخلوق وان من ادعى ان الله يرى فهو كافر. چا کویل خدای تعالی په ورځ د قیامت دیداری کیږي وی دا سړی کافر دی، د دیدار منکر، دا معطل شو. دویم المریسیه قالوا اکثر صفات الله مخلوقه. دریم الملتزقه جعل الباری سبحانه في كل مكان، دی وی خدای تعالی په هر ځای کې دی. دا زمونږ د عوام او جهال دا خبره کوي، دا غلطه ده چې څوک وایي خدای تعالی په هر ځای کې دی. د دوی مقصد ښه دی، مقصد یې غدی چې څه مطلب لري هغه ښه دی، خو دوی تعبیر د خپل مقصد نه نشي کولی. دوی وایي چې خالق په عرش ناسته او مکان مه ثابتوئ، منکر د مکان دی من الله تعالی، اوس چونکې د هغې نه تعبیر نشي کولی خدای تعالی په هر ځای کې دی، نو دا ځای ته مکان وایي که نه وایي؟ نه یو عرش ورته نه مني او هر ځای دی ورته مکان، ځمکه دی ورته ومنله، اسمان دی ورته ومنه. دوی لکه خپل دننه زړه کې روغه خبره کوي خو د خپلو الفاظو نه صحیح تعبیر نشي کولی. دې باره کې به 3 نصوص متضاد راغلي دي. متضاد الرحمن العرش استوا، ظاهر د نص بدون د تاویل نه استوا ثابتوي. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، دا فی السماء ظرف د من د پاره که کنه او هغه عبارت د چا نه دی؟ د ذات الله نه دی. اامنتم من فی السماء، نو دا ثابتوي چې الہ العالمین فی السماء کو، هغه آیت علی العرش کو. صحیح ده؟ دوش. دریم وهو الله فی السماوات وفی الارض، سورۃ انعام کې چې راځي هو الله فی السماوات وفی الارض، دغه الله دی فی السماوات وفی الارض. کته وې زه تعویل کوم څنګه تعویل کې؟ هو الله دی معبود دی فی السماوات وفی الارض، چې دلته تعویل کې نو تعویل خوالتم کیږي، عبد الله بن مسعود صاحب نه دا تعویل منقول دی چې الرحمن العرش استوا استولا. تفسیر ابن مسعود، یو ابن عباس ته کنه بل ابن مسعود، تفسیر ابن مسعود چې کوم دی د الرحمن العرش استوا معنا پاتمه سفاره کې د ابن مسعود رضی الله عنه نه په استولا سره نقل کړي. یو مولوی صاحب سره ما ته راوړو نو هغه ته دا ترجمه کړي و به لندې داسې خط او حاشیه وه، هلته یې لیکلي چې دا نسبت ابن مسعود صاحب ته کذب دی. دا چې مونږ وکتل په قصه خانه کې په د پاسه همرنګه کاغذ چا لګولی و، کاغذ هم چې ته نه لرې کړ لندې د هغې حوالې ذکر شوي وي چې دا ابن مسعود صاحب دا خبره کم تفسیر کې نقل کړې، هغه د کمو تفسیرو حوالو باندې د پاسه دوی دا کاغذ لګولی و، همرنګ بالکل پته یې نه لګېده. زمونږ والد صاحب چې کشف لیدلی و که څه چل خو هغه دا پاڼه ترې رالرې هغه کته چې ګوري بس دغه وایي دا پاڼه ما ته غټه ښکارېږي، داسې یې خوځو را خو پته یې هم نه لګېده چې دا کوم ځای کې ټټ شوې ده، دومره همرنګې خط یې ورته پیدا کړی و، همرنګې کاغذ. خو دلته دا کار شوی و په قصه خانه کې شوی، دلته دا غله ډېر زیات ناست دي. که وایم چې ټول غله دي نو بیا به خفه شئ، خو اکثر خو دي او د یهودو ایجنټان ناست دي، غټ ډالر ورته را روان دي هم د غلا ته ناست. بیروت والا گزاره کوي، دوی ډېر غټ غله دي. نو تاویل نه بغیر دا درې ایتونه متضاد ښکارېږي. یو آیت فی الارض ثابتوي، بلې فی السما ثابتوي، بلې علی العرش ثابتوي. اوس که یو سړی وایي چې علی العرش دی فی السما فی الارض نه دی، د دې دوه آیتونو نه انکار را. که یو سړی وایي فی السما دی علی العرش نه دی فی الارض نه دی، د دې دوه آیتونو نه انکار را. که یو سړی وایي فی الارض دی فی السما نه دی علی العرش، هغې نه انکار راځي. مسلمه عقیده دا شوه
چې دا آیتونه به د متشابهاتو نشي، د دې نچوړ بداشي چې خالق په کائنات کې موجود دی. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې د خدای تعالی نه سوال کول په عین سرم جایز نه دی چې چرته دی وي دغه سوال بم نه کوي. ته خو د ذات الله تفکر کوي او د ذات الله تفکر ممنوع دی. هلته تم تفکر نشي کولی، د هغې په ځای په صفات الله کې تفکر وکړه. تاسو ته هغه حدیث ما د وجد په باب کې پیش کا چې کم خلق راغلي و یهودیان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مونږ ته د خپل رب نسب بیان کا. نبی علیہ السلام وجړل حتی کې چې غشې پې راله. تاسو ته غشې باب کې ما ویلي وو. نو هغه ورته دا ووایي چې زه درته نور نشم ویلی چې دا نور حقیقت څه شی دی، زه د خالق د ذات به څه ووایم تاسو. د خالق ذات کې تفکر ممنوع دی، د هغه نه په عین سره سوالونه ممنوع دي. دا ثابتېږي چې خالق موجود. اوس که چا وي چې علی العرش نه دی، دا خبره غلطه ده. څه به نه وایي چې علی العرش نه دی، الرحمن العرش استوا مخالفت راځي. که چا وي چې فی السما نه دی، د امنت من فی السما ام امنت من فی السما مخالفت راځي. که چا وي فی الارض نه دی، د هو الله فی السماوات و فی الارض مخالفت راځي. نو مکانونه مثابته او مزمکه ما اسمان ما عرش، دا مکان کوه ما ورته، خو انکار مکه و چې علی العرش نه دی، فی السما نه دی، فی الارض نه دی، دین هم انکار مکه و دی جانب. بس نه چوړي دا چې باری تعالی په کائنات کې موجود دی. او کدا کوم وابیان دلیل کې پیش کوي چې یاره معراج په شپه نبی علیہ السلام بره تللی نو هلته خدای تعالی و یا دا خو هسې بېځای استدلال دی، ځکه چې موسی علیہ السلام کوی تور ته تللی و، د ونې نه آواز راغلی و چې انی انا الله. اوس تعبیر کې دلته ټول د متشابهاتو نه دي او دا دلیل فی الارض نشي کېدی او هغه دلیل د فی السما نشي کېدی. دا دواړه مکانونه دي، دا حادث دي. وخت کې دا نه و خالق وو، نو هغه وخت کې د خالق باره کې څنګه عقیده ساتل پکار وه، اوس هم هغه پکار. یو عقید والجواهر کې امام شعرانی رحمت الله علیه دغه آیتونه راخلي او ډېر ښه جواب کوي. وی چې څوک دې کې مشوش وي هغه دې دا تفکر وکړي چې یو وخت کې عرش نه و، اسمان نه و، ځمکه نه وه، هېڅ هم نه و او خالق وو. نو څنګه و، چېرته و؟ عقل دې کار کوي پکې نه کوي. چې نه کوي اوس هم دغه شان عقیده وساته چې خالق موجود دی په کائنات کې. باقي د تفکر د ذات نه موږ ممنوع یو، ذات کې به سوچونه نه کوو. عیاذا بالله چې ګینې سترګې ولري او څنګه به ښایسته وي او څنګه دا شی نه، دا د مجسمو عقیدې ته سړی راکاږي، بلکې بت پرستي ده.